او باد می پکشوی نما هندار لرا و مختزد محمد اسبین لار لرا. عبدالله بن مبارک صاحب څه فرمایي؟ رب عمل کبیر لوی لوی عملونه به مو کړي تصغره النیه، ستا نیت ستا وجدان، فاستفتي قلبك فإن القلب خير المفتي. اوس ما په نیت څو خبرې زه په څه نیت کوم؟ وایي د ځان څه پوښتنه وکړه. دا زړه چې دی دا تر ټولو لوی مفتي دی. بعضې مسایل یې مفتي نه غواړي، بعضې مسایل ستا زړه تا ته وایي دلته په ګډوډ کې یم، دلته مشکل لرم. فاستفتي قلبك، ځینې مسایل وایي د زړه څه وپوښتئ، استفتاء د زړه څه وکړي، فإن القلب خير المفتي. زړه چې دی دا بهترین مفتي دی. نو عبدالله بن مبارک صاحب فرمایي چې ډېر لوی عملونه نیت کوچني کوي. ورب عمل صغیر تکبره نیه، ډېر کوچنی عمل وي لیکن الله عز وجل یې د نیت په خاطر ډېر غټ کړي. یمو حدیث په شان کې راځي چې ټوله زندګي د حدیث خدمت وکړي، د الله عز وجل حضور ته چې پیسو څوک یې په خوب ویني چې الله عز وجل څه معامله در سره وکړه، دا خپل شاګرد ته خوب وایي چې د الله عز وجل په مخکې چې پیش بلم حساب و کتاب دی د خوب معامله ده. نو الله عز وجل وایي راته وفرمایل چې چش دې راوړي دي؟ ویل یا الله دا سپینه ږیره. حدیث شریف کې راځي کوم سړي چې دا توره ږیره په اسلام کې سپینه کړل، الله عز وجل ته د سپین ویښته څه حیا راځي، سپین ویښته والا ته الله عز وجل عذاب نه ورکوي. نو عرض مې څه درته کوي؟ مهم نیت دی. ډېر وختونه لوی عمل وي نیت یې کوچنی کوي، ډېر وختونه کوچنی عمل وي نیت یې لوی وي. دا ځوانان دي د الله په خاطر واوري چې راسئ خپل کلتور ژوندی کړو. دا ملک د مسلمانانو وو، دا د مسلمانانو دی او دا به د مسلمانانو یي. د نړۍ ټولو کافرانو دا خبره منلې ده. نو د خپل کلتور، د خپل دین، د خپل مذهب، د خپلو خلکو سره محبت وکړو. په یو څو رسنیو ما او تا ولیدلو نن دې پر خپل عالم هم نیت بد دی، پر خپل مسجد هم نیت بد دی، پر خپل قرآن دې نیت بد دی، پر خپل اسلام دې نیت بد دی. او ته چیش ورته وایه؟ نن د هود علیه السلام د زمانې کافرانو چې هود علیه السلام ته څه ویل؟ انا لنراک فی صفاحة، ای هوده موږ ته وحدانیت مه بیانوه، موږ تا کم عقل و بې عقل بولو. نن خلک موږ ته بې عقلان وایي. پیسې نه در څه غواړم، تنخواوې نه در څه غواړم، بې عقل پر څه شوایه چې د الله کلام درته بیانوم، د پیغمبر احادیث درته بیانوم او ځان دې راکشوم؟ دلته خو اور بل دی، ته خو په تنګ په اور کې لویږې. علما صلحا بزرګانو اکابرین ته د اور سره کشي. دا خپل ناصحین وبولي، دا خپل ناصحین وبولي، ولکن لا تحبون الناصحین. صالح علیه السلام په بل ځای خپل قوم ته ګیله وکړه، ای قومه غاړې مې وچسولې، حلق مې وچ سو، د خپل رب پیغامات مې در ورسول، ولکن لا تحبون الناصحین. تاسې هغه خلک یې چې خپل ناصحان نه خوښوي. موږ دې خلکو ته د الله پر منبر د الله په ذات قسم اخلو چې موږ ستاسې خیرخواهان یو. د چش پر بنا چې د الله کتاب داري زموږ بغل ته پروت، د الله د پیغمبر احادیث موږ بغل ته پراته دي. نو سوچه مسلمانان جوړ سو، وحدت پیدا کو، اتفاق پیدا کو. څو تر څو به دغه حال وي، څو تر څو به دا اور بل وي. یو دی غټ اور، غټ اور چې بل سي ما او ته اطفایې ته ځان چاره ځان راورسوي، اطفایه راځي. یو دی په کور کې دننه کوچنی اور بل سي، دا کوچنی اور ته تا ته مسایل ورستا اور در مړ کې. نن داسې زما او ستا په کور کې اور بل دی، داخلي جنگ روان دی، خارجي جنگ روان دی، مشکلات جوړ دي. د الله په خاطر اسلام ته رسته سو. کشکې یو مشکل وای، کشکې زما او ستا اقتصاد برحاله وای، کشکې زما او ستا ملک دننه جوړ وای. دا ټول مصیبتونه دي. هر کس باید کوشش وکړي هغه معصیتونه چې کوو ځار نه بند کړو. الله ته پر سجده سو، د موږ ته لاس وګرېوانې د لوږې سره مخ د تندې سره مخ. هر یو خو خان دی، هر یو ښه نه لري. دغه مهم شان دي عزیزانو. دا دین د خیرخواهۍ نوم دی. خبرې هم سره ډېرېږي، بس کوشش داری چې په ټولنه کې یو د بل خیرخوا جوړ سو. او باد می پکشوی نما هندار لرا و مختزد محمد اسبین لار لرا. پدې تیارا کې ستا خبر دی دستور پشان، پدې تیارا کې ستا خبر دی دستور پشان، پدې تیارا کې دارونا وتر سهار لرا.